أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انشراح یا سورة علم نشرح دا مکی سورت دی. مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 8 آیاتونه لري او یو رکوع لري. مسله پکې دا بیانېږي څوک دعوت کوي او څوک توحید ته خلک رابلي، د هغو سینې الله کولاوي او د هغو بوجونه الله لرې کوي، د هغوی مشکلات حل کیږي او د هغوی حاجتونه پوره کیږي، سینه یې کولاویږي او الله ورسره مدد کوي، ځکه د الله په دې دعوت کې ډیر زور دی. څو انعامات په دې صورت کې الله رب العزت په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ذکر کړي دي، او بیا یې د دې انعاماتو نتیجه هم رسیدلې ده، او په آخره کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله دوه غوښتنې کړې دي. یوه غوښتنه دا کړې چې کله د عبادت نه فارغ شي نو ځان الله ته وزګار کا، او دغه الله ته د ځان وزګارېدل دا په مینې سره وکړه، په خوند سره یې وکړه. نو یو خلوت دی، یو عبادت دی، په ظاهر کې یو دعوت دی. درې شیان: خلوت، دعوت، عبادت. نو الله رب العزت وایي چې کله د دعوت نه فارغ شوي نو خلوت وکړه، او په خلوت کې عبادت وکړه. دعوت خلک رابلل، عبادت الله ته عبادت کول، او خلوت ځان ته کېناستل او د الله په صفاتو کې او د الله په دې افعالو کې او د الله په دې کائناتو کې فکر کول. نو د دین د زده کولو دپاره پراخه سینه، د دعوت دپاره پراخه سینه پکار ده، لویه سینه پکار ده. نو الله د دې نعمت ذکر کوي، د هر هغه چا چې د دعوت دپاره سینه کولاو وي او سینه یې خلاصه وي، دا د الله د خوا نه په ده باندې یو نعمت دی. الله وایي الم نشرح، آیا نه ده کولاو کړې موږ په معنوي لحاظ سره، په فزیکي لحاظ یا په جسمي لحاظ سره نه ګوره، په فزیکي لحاظ یا په جسمي لحاظ سره خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سینه او د ټولو انسانانو سینې خو د یو رقم ته دي. داسې نه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سینه دومره کولاوه شوې چې 2 متره وه یا 3 متره وه یا 4 لیشتې وه 15 لیشتې وه یا په هډوکو منځ کې فاصله راغلې وه یا د غوښې منځ کې فاصله راغلې وه. انشراح دلته په هغه معنوي ډول سره، په هغه روحاني ډول سره چې یعنې برداشت د دې پکې شته دی، د دې ظرفیت او پوتنشل د دې د رسول صلی الله علیه وسلم سینه لري چې د الله توحید او اعمال او زده کړه د دین دا ټول په دې خپله سینه کې ولري او برداشت یې او خلکو ته یې ورسوي. معنی دا ده. الله وایي الم نشرح، آیا نه ده کولاو کړې لکه تا ته پیغمبره الله، یعنې موږ نه ده کولاو کړې صدرکه سینه ستا للتوحید دپاره د توحید، وللعبادت او د عباداتو، وللذکر او د ذکر، وللدعوت او د دعوت دپاره، وللحفظ او د حفظ دپاره، وللفراحة للعبادت د خوشحالۍ دپاره د عبادت. ستا سینه موږ نه ده کولاو کړې. بلکل یو دا نعمت شو. نو د دین او د دعوت داعی دپاره او د دینداره سړي دپاره او د عابد دپاره چې عبادت کوي هغه دپاره پراخه سینه پکار ده، کلاو سینه پکار ده. تنګه سینه باندې نه دعوت کیږي، په تنګه سینه باندې نه عبادت کیږي، او په تنګه سینه باندې نه خلوت کیږي، او په تنګه سینه باندې نه حفاظت کیږي، او په تنګه سینه باندې نه خشوع او زده کړه او تذاکر کیږي، بلکې د ټولو دپاره پراخه سینه پکار. دا یو نعمت و د الله د خوا نه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې. دویم نعمت ووضعنا عنک، او لرې کړی دی موږه، چپ کړی دی موږه عنک ستا ځنې، وزرک ستا هغه بوج، هغه بوجونه، هغه تکلیفونه چې تا سره دا تکلیف و، تا سره دا سوچ و چې دا دین به څنګه رسوم. دا خو ډېر مشکل کار دی. ټولې دنیا ته آخري نبي یم، آخري پیغمبر یم، ته آخري نبي وي، آخري پیغمبر وي، تا سره دا سوچ چې دا دین به څنګه رسوم، دا وحي به خلکو ته څنګه وړاندې کوم. کله چې اول کې وحي راغله جبرائیل اسلام ورته وویل چې اقرأ، ولوله ده ورته چې ما انا بقاري، زه لوستونکی نه یم. او بیا مشکل ورباندې راغی، بیا چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته راغی ورته وویل چې دغسې
څو راغلی نو هغه ورته وایي چې تسلي ورکړه چې ته الله نه خفه کوې، ته مېلمه پال یې، ته صله رحمي کوونکی یې، خپلوي پالونکی او ته غریبانو ته کار پیدا کوې، د خلکو سره همکاري کوې، تا به هېڅکله الله خفه نه کړه. نو دا په دې خفه و چې دا خو ډېره لویه ذمهواري ده د نبوت دا پیغمبري او بیا د آخرې زمانې پیغمبري او بیا ټولې دنیا ته دا پیغام رسول او د عربو د دښتو نه دا پیغام خلکو ته رسول. نو د سره دا لوی سوچ او لوی فکر و، دا به څنګه کېږي؟ نو الله تسلي ورکړه. مخکې کې علم نشرح لك صدرک، الله د خپل انعاماتو ذکر کوي په نبي علیه السلام، دې تذکیر بالنعم ویل کېږي، په نعمتونو باندې الله چاته د یادولو فرصت ورکول. ووضعنا عنك وزرک، او تا نه لرې دا بشارت فی الدنیا فی الدین، دا زیره دی د الله د خوا نه په دین کې، او چې تا باندې کوم بوج و، په تا باندې کوم مشکل و، په تا باندې کومه سختي و، هغه د الله څنګه کړله؟ هغه د الله لرې کړه. ووضعنا، او موږ لرې کړه عنک د تا نه وزرک، ستا هغه بوج، ستا هغه تکلیف، هغه مو درنه لرې کړه. چې ته په کوم تکلیف او کوم فکر کې اخته و چې دا به څنګه دا دین زه رسوم، کوم تکلیف او کوم سوچ، د هغې بیان الله کوي. الذي هغه بوج انقضا ظهرک، چې ماتولی ستا شا د ډېر فکر او سوچ او ډېر غم نه، چې دا به څه رقم زه ورسوم، دا خو ډېره ګرانه خبره ده، دا خو ډېره مشکله خبره ده. الذي انقض ظهرک، هغه چې ماتولی ستا ملا، د دین رسول. ګوره د غره نقل کول دا آسان دي، مثلا یو غر چا درته ووایي دا خاوره به دې ځای نه وړي او هغه ځای ته دې رسوي، دې ته به خفه نه شي. خو د دین نقل کول خلکو ته او خلکو ته دین رسول، دا ډېر د غره نه ګوره سخت مشکل کار دی، ځکه چې د غره په نقل کولو کې تا نه پوښتنه نه کېږي چې دا خاوره کې پیټه کې د من راخیستې وه که نیم من خاوره راخیستې وه، په یوه ورځ دې ولې چپه نه کړه او په دوه ورځو کې دې ولې چپه نه کړه، او څه رقم دې ویوړه او څه رقم ګردونه دنه توی شو، په ګنټي در ووهله، په بیلچه در ووهله، په بلدوزر، په موټر، په بل شي په بل شي، تا ته مشکل نشته، کوې به کار به تا نه پوښتنه. د دین په نقلولو کې پوښتنه درنه کېږي، په څه رقم ده ورسو، کومه سي ده ورسو، چا ته ده ورسو، چا نه ده ورسو، په کوم دلیل ده ورسو، څه رقم حکم ده کړی دی، اخلاص پکې دی که نه دی، او طریقه د پیغمبر پکې شته او که نشته دی. دا خو د سړي ملا ماتی دعوت. الذي انقض، الذي هغه انقض چې ماتی د منځه وړي زهرکه شا ستا، هغه مې درنه هغه پیټه یې مې درنه لرې کړه. درې نعمتونه شو، یو دا چې سینه مې درته کلاو کړه، دویم دا چې پیټه یې مې درنه لرې کړه، درېیم هغه پیټه چې ستا شی ماتوله، نقل د دین خلکو ته رسول او پای کې تکلیفونه برداشت کول. بیا د دې په مقابل کې ګوره بل نعمت مې دا راغی چې ستا د سینه مې درته کلاو کړه، سینه مې درته کلاو کړې، تا نه مې پیټه لرې کړې سینه، دا خو د دنیا هغه شو. او بل دا چې ورفعنا اوچت کړی دی لکه موږ تا لره ذکرکه ستا نوم د خپل نوم سره، دا خپل د معنا چې د خپل نوم سره ستا مرتبه م ډېره اوچته کړې ده، ستا مقام م ډېر اوچت کړی، ستا شان م ډېر اوچت کړی دی. اول خو دا چې په کلمه کې د الله سره، په کلمه د شهادت کې دا د الله سره ذکر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. ګوره په کلمه د شهادت کې د الله سره دی. دویم په کلمه د توحید کې د الله سره دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. ترمذی بخاری روایت کړی، مسلم روایت کړی، بیهقي روایت کړی چې دا کلمه پکې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دلته ګوره په اذان کې ستا نوم د ځان سره اوچت کړی دی، څوک وایي اشهد ان لا اله الا الله تر څو چې محمد رسول الله وسنئ اذان یې نه نیسئ. که د ځنکدن په وخت کې صرف اشهد ان لا اله الا الله ویل او اشهد ان محمد عبده رسول الله دا شهادت نه نیسئ. ورفعنا لک ذکرک، اوچت کړی مې دی ستا نوم، په کلمه کې اوچت دی، په اذان کې ورسره اوچت دی، په کلمه د توحید کې ورسره اوچت دی، په اطاعت کې ورسره اوچت دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله اطاعت کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ. په طریقو کې ورسره اوچت دی، که د الله حکم فرض دی، پیغمبر طریقه پکې د عبادت کې فرض ده. یو ګوره کول د حکم دا فرضیت دی، یو په طریقه باندې کول دا بل فرضیت دی. حکم د الله د خوا نه دا هم فرض، طریقه د پیغمبر د خوا نه دا هم فرض ده. که په طریقه د پیغمبر ونه شي دا عبادت نه دی، دا هم فرض ده. نو ګوره ورفعنا لک ذکرک، ستا نوم مو اوچت کړی دی، او ستا نوم اوچت دی، وروستی پیغمبر تا نه بل بعد پیغمبر نه راځي، ستا نوم اوچت دی، په قیامت کې به لوی سفارش ته کوي، مقام محمود به تا ته درکول کېږي. ورفعنا لک ذکرک، اوچت کړی مې دی نوم ستا، دا به تا ته درکول کېږي.
نو په هر ځای کې د رسول اسلام نوم چرته دی دا اوچت دی نو تر څو چې محمد رسول الله ونه وایي په کلمه کې په اذان کې په کلمه د شهادت کې په اطاعت کې تر څو چې په عبادتو کې حکم به د الله وي او تر څو چې په طریقه د پیغمبر یې ونه کړي تر هغې پورې عبادت نه دی ورفعنا لک ذکرک اوچته کړی مې دی نوم ستا په هر ځای کې نو دا خو هغه نوم د ده شو او مرتبه د ده شوه چې ستا نوم دلته ذکر کړه یعنې ستا ذکر موجود کړی که په معنوي لحاظ سره وي لکه مونږ ذکر کړه او که په قولي لحاظ سره وي چې د ده کلمه کې د ده نوم دی په شهادتیانو کې د ده نوم دی او په معنوي لحاظ سره دا چې یو عبادت کوي چې د الله په حکم سره چې پیغمبر طریقه پکې ونه کړي عبادت نه دی فإن مع العسر یسرا یقینا د سختۍ سره یو اساني ده نو دلته تسلی ورکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په لاره کې به مشکلات راځي خنډونه به راځي تکلیفونه به راځي ته پیغمبر یې ته به دا تکلیفونه برداشت کوې او چې کله د برداشت د دین دپاره د الله دپاره نو د یوې سختۍ په ځای به الله دوه خوشحالي درکوي مثلا ستا نیمۍ عمر نه دوه برخې عمر دا به په راحت په خوشحالۍ په اسانتیا کې تېرېږي د یوه برخه عمر که ده په سختۍ کې تېر شو هم دومره سختي به نه وي صرف د دعوت کول او هغه هم دې دپاره سختي په طرز چې الله اجرونه درکړه په سختۍ سره الله لوی اجرونه ورکوي په مشکلاتو سره الله لوی اجرونه ورکوي نو د مشکلاتو په خاطر باندې تا کله کله سختي راځي چې سختي در باندې راځي تا الله مقام درکړه مقام دې اوچت کړه او په عربۍ کې دا یوه قاعده ده اصولونه ذکر کړې ده اگر که دا قاعده پوره کامیاب نه ده چې کله یو نوم معرفه راشي او تکرار پکې راشي ګوره معرفه معنا معلوم ګوره الف لام مع العسر الف لام په داخل دا دپاره د معلوموالي دي او یسرا کې ګوره الف لام نشته عسر سختي یسرا اساني بیا وګوره ان مع العسر دلته بیا الف لام راغلي په عسر کې او په یسر کې نه دي راغلي دویم ځلې هم نو د عربۍ قاعده دا ده کله چې معرفه تکرار شي نو دویمه معرفه عین اوله وي په دې معنی باندې چې دویم عسر هماغه اول عسر دی معنی دا راوتله چې د یوې اسانه او کله چې معرفه نکره تکرار شي نو دویمه نکره عین اوله نه معنی دا راوتله تاسو په معنی پوه کوم اسانه معنی دا ده فإن یقینا مع العسر د سختۍ سره یسرا اساني ده سختی چې راشي در باندې امتحان چې راشي در باندې الله به اساني در باندې راوړي بیا الله وایي ان مع العسر یسرا یقینا د سختۍ سره بیا اساني ده یعنې مخکې سختۍ څه چې کوم اساني راغله هغه بیا نه راځي بیا الله بل اساني راوړي نو معنا دا شوه چې د یوې سختۍ سره الله دوه اسانۍ درکوي او بلکې ډېرې درکوي سختي ورځي او خوشحالۍ ډېرې راځي د خوشحالۍ شپې ورځې ډېرې دي او د غمونو شپې ورځې دا کمې دي د مرستیاګانو شپې ورځې دا کمې دي د صحت شپې ورځې دا ډېرې دي نو ځکه الله وایي چې تاسو ته د یوې سختۍ سره الله دوه اساني راوړي دا دین د اسانۍ د اشاره دې ته ده چې د دین کې سختي نشته صرف د دعوت په وخت کې به لږ سختي وي نور دا ټوله خوشحالي ده لږ دعوت کې مشکل برداشت کړه الله به درته دې دنیا او د هغې دنیا دواړه اجرونه درکړه دا وایي چې مع العسر یسرا په دې دنیا کې هم د سختۍ سره اساني ده او په هغې دنیا کې هم دغه سختۍ سره بیا اساني ده په هغې دنیا کې جنت دی د الله رضا ده د حساب به کتابه تلل دي او په دې دنیا کې د دین نه خوند اخیستل دي الله راضي کول دي او د دین حاکمیت دی د دین خوشحالي ده او د دین په وجه باندې الله تاسو ته روزي درکوي ستاسو خوشحالي راوړي نو الله وایي ځکه نو فإن یقینا مع العسر یسرا د سختۍ سره یسرا اساني ده ان مع العسر یسرا یقینا د سختۍ سره اساني ده الله وایي فإذا فرغت د دعوت د خلکو نه فارغ شوي دعوت ته خلاص کړه دعوت نه فارغ شوي فانصب ودرېږه په عبادت کې الله ته یعنې کله چې دعوت بس کېده بیا خلوت غوره کوه او الی ربک فرغه و خپل رب ته رغبت او میلان وکړه یعنې خلوت وکړه نو اول دعوت دی بیا عبادت دی او بیا خلوت دی دعوت به کوئ کله چې دعوت نه فارغې دي بیا به عبادت کوئ عبادت چې کوئ په خلوت کې به یې کوئ په توجه کې به الله ته کوئ نو اله فایده فرغته کله چې فارغ شوې د دعوت نه فانصب ودرېږه اله ته په عبادت کې الی ربک فرغبه و خپل رب ته رغبت وښیه مینه وښیه په خلوت کې توجه ورته وسه فکر کې ورته وسه دا معنی شوه دا ته الله پاک چې درکړه انعامونه درکوي یو انعام دا خو چې د یوې سختۍ سره دوه اسانۍ دي دویم دا چې ستا وخت ټول الله پاک په عبادت کې تېروي د الله په خپل رضا کې تېروي که ستا په دې عمر کې به یا دعوت به خلکو ته ورکوي یا به ستا په دې عمر کې
عبادت وي عبادت به د الله کوي، یا به ستا په دې عمر کې خلوت وي د الله په دې هغه کې به فکر او سوچ کوي او مراقبه به کوي د الله په دې صفاتو کې د الله په دې کائناتو کې به تشي کوي ته فکر او دا د هر داعی لپاره ده. هر داعی به چې اول دعوت وکړه، هر داعی به چې دعوت وکړه د دعوت نه کله فارغي به چې بیا عبادت وکړه او عبادت چې کله کې دا غنه کله چې فارغي بعد بیا چې په تشي وکړه په خلوت کې د الله په دې صفاتو کې د الله په دې کائناتو کې د الله په دې افعالو کې فکر وکړه سوچ وکړه چې تر څو دا ورته معلوم شي یو ذات شته چې دا نظام ټول چلایي.